بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې یو هارد ډیسک یا یو فلش سکن کو او وایروس یې ختم کو؟ نو د ده ډیره ایزي او اسانه طریقه ده. تاسو به راسئ د سپیسي ته به راغلی، تاسو هغه وصل کوئ. زه اوس راځم هارد ډیسک وصل کوم چې زیاتره ډیسکونه داسې خرابیږي. بیا څه کوي مطلب هغه نه کوي، اوپن کوي نه، ډیټا نه اوپن کوي. نو د هغه حل لاره چې ده، نو تاسو به داسې وکئ چې لومړی اویستا په نامه یو انټي وایروس ده، هغه باید ډاونلوډ کئ. دلته به اویستا په نامه اپلیکیشن خرڅیږي او ډاونلوډیږي هم، چې هر یو که تاسو هغه کوئ واخلئ یا ډاونلوډ کوئ فرق نه کوي، ټول فری ده. دا هغه ده اویستا په نامه یو انټي وایروس ده. دا هم چې کله واخیسته په همغه مربوطه که هغه مي لکه یا هارد ډیسک یا بل څه فلش وي، په هغه به رایټ کلیک وکئ او دلته به چېرته شو مور اپشن ته به لاړ شئ. دلته به سکن سلیکټ آیټم فار وایروس به کلیک کوئ، یا که صمد درسره وي دلته یو بل د موږ انټي وایروس صمد لرو، خو صمد نه د اویستا ډېر قوي ده. ده باندې به رایټ کلیک وکئ او بیا به چېرته راسئ شو مور اپشن ته او دلته به څه وکئ سکن سلیکټ آیټم فار وایروس، په ده باندې کلیک وکئ. نو دا به څه سي، دا انټي وایروس که کوم دغه کوم وایروس کې ننوتلی، نو دا وایروس به څه سي، ختم به سي او ستاسو هارد ډیسک به صفا سي او څه به وکړي، هغه کومه ډیټا ته چې مخکې لاسرسی نه درلوده، هغه ډیټا ته به لاسرسی پیدا کوي.